د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ زموږ پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. ګاونډي هیواد غدار اقدام وکړ. د افغانستان په نیمروز ولایت کې چارواکي وایي چې ایراني ځواکونو په هغه افغان کارګرو باندې حمله کړې ده کومو چې د کمال خان په بند کې کار کاوه. د نیمروز ولایت د والي معاون محمد نبی وایي چې ایراني ځواکونو په عام افغان کارګرو هغه وخت حمله وکړه کله چې دوی د کمال خان بند اړوند په یو کانال کې په کار بوخت وو. د زیاتوي چې دوی لومړی هڅه وکړه د کارګرو د کار مخه ونیسي خو وروسته یې بیا ډزې وکړې. د نبی په خبره چې افغان ځواکونو په سرحد کې د موضوع د خبرېدو سره سم ایراني لوري ته متقابل ځواب ورکړ او د څو ساعتو جګړې وروسته ایراني لوري په شا شو. دا چې په حمله کې د افغانستان ملي ځواکونو او یا عامو کارګرو ته کوم زیان اوښتی که نه په دې هکله کوم خبر او راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو وکیل په دې اړوند وویل چې دغه کانالونه د دې لپاره جوړیږي چې د هلمند د سیند مسیر د بدلولو مخه ونیول شي. دا هر څه زموږ خپله خاوره افغانستان کې کیږي او د ایراني لوري هیڅ سره تړاو نه لري. د هرات د موټر بم برید قربانیان ښځې او ماشومان دي. تیره شپه شاوخوا 9 بجې د هرات ښار د 14مې حوزې اړوند سیمه کې د پولیسو یوې پوستې ته نږدې موټر بم برید وشو چې شاوخوا 80 تنه ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واړوله. د یاد ولایت له امنیه قومندانۍ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې برید د فلینکوچ موټر په واسطه شوی چې 7 تنه پکې وژل شوي او 40 نور سخت ټپیان شوي دي. د خبرپاڼې په حواله د پیښې ټول قربانیان ملکي وګړي ښځې او ماشومان دي چې په خوب ویده وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خبرداری طالبان باید هدفي وژنې بندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې هدفي وژنې غندلې او د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. امنیت شورا په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دغو بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکي مامورین د فضایي څانګې غړي مطبوعاتي کارکوونکي روغتیایي پالان او د بشري حقونو مدافعین په نښه کیږي. ملګرو ملتونو امنیت شورا د یادو بریدونو په اړه خواشیني ښودلې له طالبانو څخه یې غوښتي چې هدفي وژنې دې ودروي. افغان حکومت د افغان سولې برخه کې د سیمې د هیوادونو له هڅو ملاتړ کوو. بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان حکومت سولې په تړاو د سیمې هیوادونو له ټولو هڅو ملاتړ کوي او ټاکل شوي چې په مسکو کې د افغان سولې په اړه جوړېدونکې ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي خو تر اوسه په یاده ناسته کې د ګډون کوونکو چارواکو نومونه نه دي په ډاګه شوي. روسیه افغانستان کې سوله ییز ژوند ته د طالبانو د بیرته راګرځېدو لپاره د لنډمهالې حکومت ملاتړ کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماریا زخاوا وایي سوله ییز او عادي ژوند ته د طالبانو د بیرته راګرځېدو لپاره په افغانستان کې لنډمهاله حکومت یو منطقي حل د حل مسکو ملاتړ کوي. کورنیو چارو وزارت د بې اسنادو موټر پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. یاد وزارت وایي د بې اسنادو موټرو د ثبت د تمدید موده پای ته رسېدلې او په وینا یې که له دې وروسته بې اسناده موټر تشخیص شي په هماغه شیبه به موټر د پولیسو له لوري ضبط او چلوونکي به یې تر څېړنې لاندې ونیول شي. د کندهار اروزګان په لاره مایع چاودنې 3 ملکي وګړي وژلي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. د اروزګان والي محمد عمر شیرزاد شمشاد نیوز ته وویل مایع چاودنې ټرینکوټ ته نږدې سرخپید سیمه کې د ملکي وګړو پر موټر شوي چې له امله یې 3 ملکي وګړي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. هیله نجیب له افغان سیاسونو غوښتي چې د سولې لپاره سره متحد شي. د پخواني افغان ولسمشر ډاکټر نجیب لور هیله نجیب وایي افغان سیاستوال باید د سولې لپاره سره یو شي. هغه همداراز وایي چې افغان حکومت د سولې پر پروسې کنټرول نه لري او یوازې پخواني جهادي مشران کولی شي د طالبانو د غوښتنو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي. ننګرهار کې د 2 کورنیو ترمنځ 11 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. د خوږیاړۍ ولسوالۍ کوز بهار سیمه کې د محمد ولی او سید ولی د کورنیو ترمنځ 11 کلنه شخړه چې له امله یې له دواړو لوري 3 تنه وژل شوي او یو ټپي شوی و. د خوږیاړۍ ولسوال محمد ایوب بهار او د یادې ولسوالۍ د مخورو په منځګړیتوب د دواړو کورنیو دښمني په دوستۍ بدله شوه. ملګرو دا وه زمونږ خبري ټولګه. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو شو سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.